تا به خیر کړمه نه سوال نه پیدا کېږي بزرګان چې د دین څو پورې ژوندي وي په دې ځمکه به دجال نه پیدا کېږي بزرګان چې د دین څو پورې ژوندي وي په دې ځمکه به دجال نه پیدا کېږي او زه پیدا شوم که نه پروا مې نشته خو دا ستا د لاس رومال نه پیدا کېږي شمت خان زه پیدا شوم که نه پروا مې نشته خو دا ستا د لاس رومال نه پیدا کېږي پښتانه دې تر مثاله پورې لاړ شي خو محبوبه ورک مشال نه پیدا کېږي یو نظم وایم د هغې نه مخکې دغه یاسر ماشوم زما دغه یو څو شعرونه یې په ډېر ښکلي انداز کې وویلو ما داسې نه شو ویلی او ډېر ښکلي اواز کې وویل ډېر داد وله ورکوم او دغه نظم وایم د نظم عنوان دی درمان لاله ایمان چې د ژوند د کردارونو نه مې وکړه څو پوښتنې د ژوند د کردارونو نه مې وکړه څو پوښتنې د عقل نه راتېر شوم د سوچ نه پسې تېر شوم د ژوند د دوکاندار نه مې تپوس وکړه چې وروره دا ستا په نظر ووایه ایمان به څه ته وایي د ژوند د دوکاندار نه مې تپوس وکړه چې وروره دا ستا په نظر ووایه ایمان به څه ته وایي هغه تله راپورته کړه څوک تیږې پکې کېښوې سحر نه تر ماښامه زه لګیا یم په دې تور یم د چا په 220 کاڼي قلمه د چا قوي حیران شوم روان شوم چمیانه ورنږدې شوم حیران شوم روان شوم چمیانه ورنږدې شوم هغه پوږې شلېدلې پیزار ونیو شروع شو چې دلته یې مالونه په یو تار ګنډلی کېږي او دلته یې مالونه په پیزار کې نه ټینګېږي او دلته یې مالونه د رینې په خوله کې نښتې چې پورته مې نظر وکړو د پیو دوکاندارو په سټه باندې دروند و خو ایمان نه لږ شالفال چې پورته مې نظر وکړو د پیو دوکاندارو په سټه باندې دروند و خو ایمان نه لږ شان خوارو په پیو کې اوبه یې پیو کې ګډول یې درانه شوده یې په یوه تله خرڅول حیران شوم روان شوم چمیاله ورنږدې شوم حیران شوم د ده نه یو سړی اپا سبل شانته ولاړ و هغه نه په دین نه په مذهب نه په ایمان و هغه بله دنیا کې بوڼېده ځان سره وران و هغه یو لیونی و نه په خلکو نه په ځان و چې خاوره بیا راواغسې په سر بیا وادولې ایمان دنیا هغه ته هېڅ معنه هم نه لرله ښه ووایې محبوبه د ایمان به څه ته وایي هوای محبوبه د ایمان به څه ته وایي ایمان په سپینو پیو او شودو کې دی که نه ایمان د چمیار بوټ او په سفلو کې دی که نه ایمان خو د اوبو او د شودو نه ډېر زیات سپین دی ایمان خو د خوږه سره د پاکې مینې ښایي محبوبه د بازار او دوکاندار ایمان درو